هڅې پل عثمان ګوګړو فابریکه درغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو هڅې پل د جوړېدو دا وطن درغېدو. سلامونه درنو لیدونکو او اوریدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاستئ. کفتان جنو تمانځه ستاسې خدمت کې حاضر شوی لکه څرنګه چې تاسې په تصویرونو کې وکتل چې ګوګړو فابریکه ده، عثمان ګوګړو فابریکه. آیا په افغانستان کې ګوګړ جوړیږي؟ څنګه جوړیږي او په کومو مرحلو کې جوړیږي؟ دا به ټول تاسو ته په دغه ویډیوي راپور کې وړاندې کوو، تر پایه ملتیا وکړئ. لاس پکار دی او ظلمو بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو او اوریدونکو. پایلې له دغه ځای څخه کېږي چې دغه ته بټۍ ویل کېږي او دا خاصیت ده چې دا نورو ماشینونو ته هوا برابروي تر څو هلته لوندوالی وچ کړي. له دې ځای څخه بیا راځو مستقیما دی خوا بل حال ده چې دغه ته سپلن هال ویل کېږي. دغه تیلی چې تاسې ګورئ دا تیار جوړ شوی دی. له دې څخه وروسته دغه تیلی دغه بیلر ته ورچول کېږي چې بلور ورته ویل کېږي. په دغه کې بیا یو رقم پوډر دی هغه ورکول کېږي چې پالش شي. د دې څخه وروسته دغه چاڼۍ ورته وایي. په دغه چاڼۍ کې بیا راځي دلته کاټن کې اچول کېږي. د کاټن څخه وروسته بیا دغه کاټن چې ډکې کړي بیا سمپلکس په نوم باندې ماشین ورته وایي، هغه ماشین ته وړي. دلته تیلی ور اچول کېږي، د هوا په وسیله باندې په دې پیپ کې دغه ماشین ته وړل کېږي چې سمپلکس ورته وایي. دغه پیپ کې راشي هغلته بیا جوړیږي، د خپلو قالبونو کې اچول کېږي، بندیږي سرو کې. په دغه پټۍ کې بیا راځي نو بیا مساله پې لګیږي. نو مساله هم ګورو چې مساله څنګه جوړیږي. دغه پوډر چې تاسې ګورئ درنو لیدونکو دغه تقریبا 12 قلمه پوډر دي او شریشونه دي. دغه سره میکس کېږي چې دغه سلفر دی، زنک دی، ګلاس پوډر او ټیلکم پوډر او دې ته ورته نور پوډر. دغه ماشین چې تاسې ګورئ دغه شریش دی، شریش ورته جوړیږي. بیا هغه پوډر او هغه شریش دغه ماشین چې مکسر ورته ویل کېږي دغه کې اچول کېږي او ټول میکس کېږي. د رنګ هم ورچول کېږي. دغه نه بعد بیا په دغه ډول باندې دغه ډرم ته ورچول کېږي او دې کې له دې څخه بیا سمپلکس په نوم مخکې مې یادونه وکړه هلته وړل کېږي. لري خپل ځان ته کمال علي ده، لري خپل ځان ته کمال د غرو څنډو کې شو دا. درنو لیدونکو اوریدونکو تاسې ګورئ چې مساله یې په ډرم یا سطل کې راوړله. دلته یې د ټیبل ټینکۍ ته ور اچوئ. دغه ټیبل په پورتنۍ برخه کې یو پټۍ لري چې د سمپلکس ماشین دې سر او هغه سر ته راځي او هغه پټۍ چې ساده تیلی پکې راځي او دغه ټیبل پټۍ په خپلې اندازې سره ښکته او پورته ورځي راځي او هغه تیلی پکې خپلې اندازې ته کمیکل پرې لګیږي. نو هغې څخه وروسته بیا دغه مساله دغه تیلی چې په مساله باندې ککړ شوی هغه دلته راځي او دلته ترې فرمې جوړیږي. دغه فرمې بیا وروسته ریګړۍ ته ځي. دا ځپلی د جګړو بیا آباد بکړي هیواد. درنو لیدونکو او اوریدونکو تاسې ولیدل چې فرمې څنګه ریګړۍ کېږي. دغه فرمې د سمپلکس څخه دلته راځي او ریګړۍ کېږي. ریګړۍ په دې خاطر باندې کېږي چې بکس فلنګ په نوم باندې ماشینونه دي او هغې ته وړل کېږي. هلته بیا قوطیو کې اچول کېږي. نو هغه هم ګورو چې قوطۍ څنګه جوړیږي او تیلی څنګه قوطیو ته ور اچول کېږي. بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو، بیا هڅې پیل د جوړېدو دا وطن درغېدو. بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو، بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو. هڅې پیل د جوړېدو دا وطن. درنو لیدونکو دغه ماشین چې تاسې ګورئ بکس میکینګ په نوم باندې یادیږي. دغه ماشینونه قوطۍ جوړوي.
چې تیلې پکې واچول شي. دغه انر دی دننه هغه تیلی چې کې پروت وي او د دې خوا سایډ باندې بیا دغه چلیږي، اوټر ورته ویل کېږي. دغه اوټر دی چې بیا دغه کوزی پکې ورځي، دغه تیلی چې کې پروت وي. دلته ګلو پې لګېږي او دغه نه بعد بیا دلته په هیټرو باندې ګرمېږي، جوړ شي. پکار دی او ظلمو ورته کړي توجه بیا آباد دغلته بیا هغه انر چې ورته ویل کېږي هغه بیا په دې اوټرو کې د ماشین په وسیله باندې ورځي. د هغه نه بعد بیا دلته په ټری کې جمع کېږي چې دغه ټری جوړه شي. دغه ټری بیا بکس فلینګ، مخکې مې یادونه وکړه چې بکس فلینګ ماشین قطیو ته تیلی ورسوي. نو دغه ټریګانې چې دغه ماشینونه جوړ کړي، دغه قطۍ ورته تشې جوړې کړي، نو د دې نه بعد بیا بکس فلینګ په نوم باندې ماشین ته ځي چې هلته بیا تیلی پکې ورچول کېږي. نه پرېږدو ځان ته پېغور دغه خاوره مو د مور میکینګ نه چې ټریګانې راشي نو دغه ځای کې ورته ورچول کېږي، هغه تشې قطۍ چې جوړې شي. نو دغه ځای کې چې ورته واچول شي دغه لندې بیا په دغه پټۍ کې ځي. دغلته یو پتري په واسطه باندې، بلیډ په واسطه باندې په دغه پټیو باندې ځي. دغه پټیو باندې چې راشي دلته یو پنجه ورته وایي چې هغه ښکاري. دغه پنجه بیا دغه قطۍ خلاصوي تر څو هغلته چې هغه د سمپلیکس نه چې کومې فرمې راغلې وي د ریګړۍ څخه وروسته هغه تیلی پکې هلته ورچول کېږي. نو دغه قطۍ هغه دپاره خلاصې شي، بیا دغه ځای ته چې راورسېږي دې پنجې ته، دې پنجې په واسطه باندې هغه خپل اندازې قار ته تیلی په دې یو قطۍ ته ورچول کېږي. دغه قطۍ دلته چې ډکې شي نو دغسې ټریګانې ډکوي. دغه ټریګانې بیا ډزن په نوم باندې یو ماشین ورته ویل کېږي چې هلته وړل کېږي. ډزن هغه ماشین دی چې لس قطۍ ورسره یو ځای کوي او یوه ګټه ترې جوړېږي. راځئ دغه ماشین هم ګورو. پسرو ګلو ملامات پسرو ګلو د سنبال هر موسمي علي دل. درنو لیدونکو تاسې ولیدل چې بکس فلینګ قطۍ ورته ډکې کړي او هغه ټریګانې چې ډکې شولې هغه دلته ډزن ته راځي. هغه ماشین مخکې مې یادونه وکړه چې لس قطۍ ورسره یو ځای کوي او یو ګټه ترې جوړوي. نو دغه ټریګانې چې د بکس فلینګ څخه راغلي نو دلته یو قطار لګېږي چې دغه قطارونه دلته راځي او دلته دغه پنجو په واسطه باندې پنځه له یو خوا پنځه له بل خوا راځي. نو لس دانې چې ورسره یو ځای شي یو ګټه جوړه شي. دغه ځای کې ورته پیپر ورته وایي، پلاستیک، هغه د هیټرو په واسطه او پتري بلیډ په واسطه باندې پرې کېږي. ګټې دلته بیا په ناوه کې راځي او دې ناوې شاوخوا کې هیټرې لګېدلي دي تر څو دا ګټه کوم پلاستیکونه چې کوم طرف خلاص وي هغه ونښلېږي او ګټه پرې قوي راشي. دا زپلی د جګړو بیا آباد بکړي. لیدونکو او اوریدونکو تاسو ولیدل چې قطۍ سره یو ځای کېدلې لس ګټۍ جوړې شولې. دغه ګټۍ بیا دغلته په کاټونو باندې پوړۍ کوي. دغه پوړۍ بیا وروسته ګروز ماشین په نوم باندې یو ماشین دی هغه ته راوړل کېږي چې 50 قطۍ او 100 قطۍ ورسره یو ځای کوي. دغه قطۍ ګروزونه بیا کاټن ته اچول کېږي. دغه ماشین هم ګورو چې څنګه دغه 50 او 100 قطۍ سره یو ځای کوي. هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دی بچو بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دی. درنو لیدونکو او اوریدونکو ګروز ماشین دی مخکې مې یادونه وکړه چې 100 او 50 قطۍ سره یو ځای کوي. نو دغه ناوه کې ورته دغه اچول کېږي ګټۍ د 10 قطیو هغه. نو بیا دغه پټۍ په واسطه باندې مخکې ځي. بیا دغلته یو ډنډه ده چې 50 قطۍ مخکې وړي. دغه پیپر ورته په دغه ځای کې راځړول شوی دی، پتری وایي. هغه خپلې اندازې قدر د پیپر یعنې پلاستیک کټ کېږي او د کټ کېدو څخه وروسته مخکې دغلته په نورو مرحلو کې بیا د بلیډ د هیټر په واسطه او د دغه پټۍ په واسطه باندې
پلاستیک خپلو قالبونو ته ځي او د هغه څخه وروسته دلته بیا ایټرو ته راځي. ایټرو باندې بیا ګرمیږي، چې ګرم شي نو د 50 قطیو ګروز ته جوړ شو. همداسې بیا د 100 قطیو هم په همدې شکل باندې جوړیږي. د ګروز څخه وروسته بیا په کارټونو کې اچول کېږي. تاسې ولیدل چې ګورئ دغه هلته کارټونو کې قطۍ اچوي ګروزونه. دغه 500 قطیو والا کارټن دی چې اچول کېږي پکې. د 100 قطیو والا ګروز چې کوم دی هغه بیا 1000 قطیو کارټن لري، په هغه کې اچول کېږي. د مور دا بساتو لپردو بیا آباد بکړي هیواد مټین غش. درنو لیدونکو اوریدونکو، دا د دودمن ګوګړو فابریکې په اړه راپور چې ما کفتان جان تومنځي تاسو ته وړاندې کړ. درنو لیدونکو اوریدونکو، له تاسو څخه هیله کوم چې خپلو کورنۍ تولیداتو څخه استفاده وکړئ ترڅو خپل هیواد مو په پښو ودرېږي او د بهرنیو هیوادونو له محتاجۍ څخه خلاص شو. کې در سره د ډزن او ګروز ماشین فورمین مرکه شریکوم. تر بیا ښې چارې د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. زه په امریکا کې د دې دواړو ماشینانو استاد یم. هغه کې ورته استاد وایي، انګلیش کې فورمین وایي د دې. او مطلب دا چې کار د خیره ښه په سوله ښه صحیح زبردست کار روان دی. او انشاءالله چې دغسې کار روان وي نو موږ به ټول دغه ته تولیدات ورپوره کولی شو. د ورځې څومره کارټن تولیدوئ؟ ځکه موږ کارونه وکتل ماشاءالله ښه سور کې روان دي، ښه تیز روان دي. تاسې د ورځې څومره کارټن تولیدوئ؟ دې وخت کې زمونږ کارټن چې دی پروډکشن زمونږ 990 تر 900 پورې موږ کارټن جوړو. د ورځې موږ جوړو. او د هغې نه اخوا که موږ ورټیم وکړو نو دغه 100 ورسره موږ نور اضافاتي کارونه کې وکړو نو دغه هم جوړېږي. او دغه ستاسې تولیدات هېواد څومره ولایتونو ته رسېدلي دي تر اوسه پورې؟ او څومره وخت کېږي فابریکه هم کار شروع کړی؟ فابریکې خو تقریبا 3.5-4 کاله خواوشا اوس جوړه شوې ده. او تقریبا ټولو ولایتونو ته موږ مال سپلای کړی لکه ورکړی دی که نه. او مشکل پکې دا دی چې موږ ټول بازار هم نیولی دی. او صرف یو مشکل دا دی چې د پاکستان د خوا چې کوم مالونه راځي دغه ایکسپورټ مال خو نه دی، په ایکسپورټ دغه کې خرڅې خو لکه ایکسپورټ نه دی که نه، د هغې نو خرڅه پرې کمه راځي. زموږ د هغې مقابله لکه سخته ده، ځکه سخته ده چې زموږ کوالټي ښه ده، زموږ په هر لحاظ کوالټي هر یو شی ښه دی. او هغې خو لوکل مال رالیږي د ایکسپورټ په دغه، او دلته خلک هغه استعمالي لږ ورته ارزانه غواړي. نو موږ مقابله دغه ته لږه سخته ده. نور یعنې ستاسې کوالټي مال ښه مال جوړوئ که نه؟ ماچس د پاکستان چې کوم مال موږ ته رالیږي، ماچس رالیږي نو هغې کوالټي هم خراب وي، یا د ایکسپورټ په نوم یې رالیږي خو خراب مال رالیږي. او لکه داسې خاص دغه یې نشته دی که نه. که اوس په تیلي په لحاظ وې چې قطۍ کولاوه کې غونډ پکې 10-15 تیلې زمونږ په ذمهوارۍ سره قطۍ لکه 40 15 42 د 38 نه کم نه وي. نو دغسې تیلې هم زمونږ ډېر ښه دی. داسې نور موږ هم لږ خواري کړې ده او د خپل وطن دپاره موږ کوشش کوو چې یو ښه دغه مارکېټ ته وباسو، څوک پکې شکایت په وروستیو کې د هېوادوالو څخه او بالخصوص د حکومت څخه څه غوښتنه لرئ چې مرسته مو خدمت کوي؟ نو هېوادوالو څخه دا دغه دی چې باید د خپل وطن کوم ماچس دی یا کوم قطۍ ده چې دا واخلي، نو انشاءالله چې دې کې څومره خلک به نور هم زیات شي په کار باندې. ولې چې زموږ پروډکشن څومره زیاتېږي دومره موږ کسان هم زیاتو. نو مطلب دا دی چې 80 کسان نو 100 ته موږ رسولی شو. د 100 کورونه سوچ وکړه چې په یو کور کې د یو کس په سر 8 کسان یې خامخا د 100 کوره چې آباد شو ورسره هم داسې مخکې لاړ شه، ډېر زیات دغه کېږي. خو او د حکومت نه هم دا دغه دی چې په دې کوم چې بهر هېواد نه کوم دغه راځي باید چې د خپل وطن تولید ته دې ته توجه ورکړي، او چې بهر نه راځي په هغې د ټکس یا دغه په ولګوي چې زموږ د مال ښه په شوق او ښه په دغه سره خلک واخلي که نه. موږ به نور هم ډېره مننه ژوندی اوسې موږ ته مو وخت راکړه. بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دي بچو، هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو. بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دي بچو، بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دي. کمو توشي په هر لور دا بدن ویني پر کور،
غلامی نکړو هر آن نپریږدو ځان ته پیغور هر آن نپریږدو ځان ته پیغور دغه خاوره مو د مور دا بساتو لپردو بیا آباد بکړي